علیکم ګرانو کتونکو ګرانو اوریدونکو، زه یو ځل بیا ستاسو ورور ستاسو کوربه محمد اسحاق یو ځل بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. ملګرو، نن موږ راغلي وو شهي لوور دیر ته، چې کوم ډیر زیات مشهور دی. موږ خو کوشش کوو چې د ملاکنډ ټي وي په سکرین باندې خپلو خوږو کتونکو ته دا ښایسته ښایسته نظارې وښایو. نو نن ملګرو موږ راغلي وو شهي ګراوند ته، خاص د شهي کم ټاپ چې دی هغې ته راغلي وو، او دا ښایسته مناظر او دا ښایسته علاقې او دا ښایسته نظارې به انشاءالله موږ ستاسو سره شیر کوو. موږ سره اوسئ.